بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د مثلثاتو د درسونو په ادامه بل لیکچر ته. په تیر لیکچر کې مې درته ویلي چې تاسو په دې فعالیت باندې کار وکړئ. سوالونه یې اسانه دي، انشاءالله حلوای شئ. یو تعداد مثالونه به یې حل کړو. د مثال په ډول راځم لومړي مثال ته. په دې کې تاسو ته ویلي دي که چیرې تیتا کوچنی تر 2 پای او لوی ته 3 پای پر 2 وي. چې په تیر درس کې مو ویله د دې معنا دا ده چې تیتا دوهمه ځله په 4 مربع کې راځي. تر 200 لوی او تر 360 کوچنی 4 مربع. نو کوساین که 5/6 وي تاسو کوسیکینټ پیدا کړئ. د دې د حل لپاره به تاسو یو بنسټیز اړیکو کې یو اړیکه انتخاب کړئ. مثال زوم که چیرې د کوساین د طریقه ساین پیدا کم، نظر روبې ته علامه وټاکم، بیا ساین چې معکوس کړئ یا سرچپه کړئ کوسیکینټ لاسته راځي. نو په همدې میتود به دا سوال حل کړو. ښه تاسو توجه ورته وکړئ. کوساین یې راته ویلی دی څو دی؟ کوساین تیتا دا مساوي دی په 5/6. تیتا کوچنی تر 2 پای او لوی تر 3 پای پر 2. اول به ساین پیدا کړم. د ساین کوساین ترمنځ مو داسې یوه اړیکه درلوده چې ساین مربع تیتا مساوي کیږي په 1 - کوساین مربع تیتا. که دواړې خواوې جذر لاندې ونیسئ بیا ساین تیتا مثبت منفي جذر 1 - کوساین مربع تیتا راځي. مثبت منفي په دې معنا چې تاسې بیا نظر روبې ته په دې 2 علامو کې یوه علامه انتخاب کړئ. اوس پوهېږو چې دا 4 مربع ده او 4 مربع کې ساین منفي دی. نو زه دا اړیکه په دې شکل لیکم: ساین تیتا منفي جذر 1 - کوساین مربع تیتا. اوس چې د کوساین قیمت وضع کوئ د ساین قیمت لاسته راځي. 1 - کوساین 5/6 دی، بیا مربع لري او بیا دا ټول تر جذر لاندې. په دې ځای کې ساین تیتا مساوي په څو راغی؟ منفي په خپله 1 - 5 چې مربع کوي 25 او 6 چې مربع کوي 16. 16 دا چې غیر واجب کوي څو راځي؟ منفي جذر 16 منفي 25 11 پر 16. که چیرې جذر توزیع کو صورت و مخرج ته منفي جذر 11 او جذر 16 هم 6. د ساین قیمت مې پیدا کړئ. دی خو په حقیقت کې زما څخه د کوسیکینټ قیمت غوښتی و. اوس نو په دې اړیکه باندې م بلد یو چې کوسیکینټ تیتا مساوي کیږي 1 پر ساین تیتا، یعنې د ساین ضربي معکوس. نو کوسیکینټ تیتا مساوي رالی په منفي په خپله او د دې ضربي معکوس منفي 6 پر جذر 11. بل مثال ته راځم. دا مثال ډیر زیات ضروری دی. څلرم تاسو ته ویلي که چیرې د اکس زاویې ساین منفي وي یعنې کوچنی تر 0 او د اکس زاویې کوتانجانټ هم کوچنی تر 0 وي، نو ویلي دي چې د اکس زاویې دوهمه ځله به چیرې موقعیت ولري. د دې دپاره تاسې داسې یو کار وکړئ. زه عمومي حل لاره درته وایم، کنې خو ذهني دا سوال اسانه دی پیدا کولی شو. مثال هغه کومه روبه ده چې ساین هم پکښې منفي دی، کوتانجانټ هم. اوم لومړی خو نه ده، خو دواړه مثبت دي. په دوم کې خو بیا ساین مثبت دی، په دریم کې بیا کوتانجانټ مثبت دی. نو هغه 4مه روبه ده چې هم ساین منفي دی هم کوتانجانټ. ولې تاسې د دې محاسبوي میتود زده کړئ. ګورئ د دې سوال د محاسبه کولو لپاره زه داسې یو کار کوم. د تاسو ته ویلي دي چې ساین ایکس دا کوچنی تر 0 دی او کوتانجانټ ایکس دا هم کوچنی تر 0 دی. تاسو د دې اولی اړیکې په اساس ټول ممکنه حالتونه ووایاست. هغه کمی روبې دي چې ساین منفي دی. زه وایم په اوله دومه کې خو ساین مثبت دی، نو هغه 3مه روبه ده، ټول ممکنه روبې یادوم، او 4مه ده. اوس د دې ټول ممکنه حالتونه وایاست. هغه کمی روبې دي چې کوتانجانټ منفي دی. په لومړی او دریم کې مثبت دی، نو په 2 او 4 کې منفي دی. کله چې مو داسې سوال کار کوي تر دې ځایه د دواړو ممکنه حالتونو پیدا کړه، د سوال جواب مو هغه روبه ده چې په دواړو کې مشترک راغلی. نو بالاخره جواب د سوال چې شي راځي درته 4مه روبه. ګورئ کېدای شي داسې یو سوال وي، دا ما تاسو ته د فورمو څخه راخیستی دی. ساین ایکس ضربي تانجانټ ایکس دا دی لوی تر 0، همغه ته ورته یو سوال دی. او کوساین ایکس ضرب کوتانجانټ ایکس
دا دی کوچنی تر صفر کمه روبه ده. عیناً همدا کار وکئ. اول زه داسې یعنې کوم څه وخت ساین او تانجانت ضرب لوی تر صفر راځي، زه هم هغه وخت چې یا ساین او تانجانت دواړه منفیان او یا هغه وخت چې ساین او تانجانت دواړه مثبت یعنی څه وخت د دوو عددونو حاصله ضرب لوی تر صفر وي، یا دا چې دواړه منفیان او یا دا چې دواړه مثبتونه. نو ستاسې په نظر کله چې دواړه منفیان دا کومه روبه معنا لري چې دواړه منفیان یعنی ساین هم منفي تانجانت هم منفي. موږ وایو دا خو څلرمه روبه ده چې ساین و تانجانت دواړه پکښې منفي. دواړه مثبت وي دا کومه روبه امکان لري؟ نو زه هم دا خو لومړی روبه ده چې دواړه پکښې مثبت وي. تاسې وګورئ د اولي اړیکې په اساس مې ټول ممکنه روبې پیدا کړې. اوس د دوهم په اساس څه وخت د دوو عددونو حاصله ضرب منفي راځي. ګورئ کوساین ضرب کوتانجانت کوچنی صفر یعنې دوه دانې عددونه مو ضرب کړي منفي راغلی. نو زه هم دا هغه وخت چې یا اولی منفي وي دوهمي مثبت او یا اولی مثبت وي دوهمي منفي، هغه وخت به د دوی حاصل ضرب منفي وي. نو د اولی په اساس باندې هغه کومه روبه ده چې کوساین منفي دی خو کوتانجانت مثبت دی. دا خو درېیمه روبه ده چې کوساین منفي وي کوتانجانت مثبت. هغه کومه روبه ده چې کوساین مثبت دی او کوتانجانت منفي، نو دا خو څلرمه روبه ده. اوس چې دا کم جوابونه موږ تاسو پیدا کړه، ګورئ د دوم په اساس مې هم ممکنه روبې پیدا کړې، د اولی په اساس مو ممکنه. اوس نو په دوی ټولو کې مشترکه روبه څه شي راغلی؟ درېیم څلرم، لومړی څلرم. نو بالاخره د سوال جواب باید څه شي وي؟ څلرم. یعنې تاسې ټول ممکنه حالتونه د هرې اړیکې پیدا کوئ، بیا په آخر کې کولی سئ د ممکنه حالتونو پیدا سوو حال کې کومه روبه چې مشترکه راغلي هغه انتخاب کړئ. دا د دې سوالونو حل میتود. او بل په پنځم کې یو تعداد افادې تاسو ته درکړي دي، ویلي دي دا افادې ساده کړئ. درې افادې دي، ټول ساده کوو. تاسو توجه ورته وکړئ. هغه کوم بنسټیز مطابقتونه چې ما تاسو ته ویلي کوم هغه په یاد نور د دې اړیکو ساده کول د دې افادو هېڅ ستونزه نه لري. راځم اولی ته. په اول کې درته ویلي دي چې تانجانت ایکس جمع کو تانجانت ایکس جمع کو تانجانت ایکس په مخرج کې سیکینت ایکس ضرب کو سیکینت ایکس. تاسو کولی شئ دا ټوله افاده ټول نسبتونه چې په دې کې راغلي دي ټول د ساین و کوساین له جنسه ولیکئ، سوال حل کړئ. یوه لاره یې دا ده تانجانت به ولیکمه ساین ایکس پر کوساین ایکس جمع کوتانجانت به ولیکمه کوساین ایکس پر ساین ایکس. دا مو نو په بنسټیزو اړیکو کې زده کړې وه. سیکینټ به ولیکمه یو پر کوساین ایکس او کوسیکینټ به ولیکمه یو پر ساین ایکس. په مخرج کې به دا دواړه کسرونه ضرب کو، صورت د صورت مخرج د مخرج سره، او په صورت کې به د دې کسرونو کې څه کار وکړو؟ ګډ مخرج به ونیسو. ښه، نو راځم د صورت کې ګډ مخرج چې شي ونیسم ساین ایکس ضرب کوساین ایکس. دا مې ګډ مخرج ونیوی. او ساین ایکس ضرب کوساین ایکس تقسیم پر دغه کوساین چې کوي ساین راځي، بیا ساین ضرب ساین مربع ایکس، یعنی ګډ مخرج تقسیم پر مخرج ضرب صورت، او ګډ مخرج تقسیم پر دې ساین کوي کوساین، هغه چې بیا بیرته په دې کوساین کې ضرب کوي، په دې کې چې شي درته راځي کوساین مربع ایکس. په مخرج کې صورت د صورت سره ضرب کوي یو، مخرج د مخرج سره کوساین ضرب ساین ایکس ضرب کوساین ایکس لیکم. نو دا مساوي رالی په ګوري دا د دې سره اختصاریږي. دا چې مو اختصار کوي په صورت کې پات سو ساین مربع ایکس جمع کوساین مربع ایکس، مخرج کې یو، او ساین مربع جمع کوساین مربع هم څو راځي؟ یو. ښه، دا ای جز و. بی جز ته راځم. په بی جز کې بیا تاسو ته داسې یوه افاده درکړې وه ساین ایکس جمع کوساین ایکس کل مربع منفي یو، په مخرج کې بیا داسې اړیکه ده ساین ایکس منفي کوساین ایکس کل مربع منفي یو. دا مساوي راځي په ساین ایکس جمع کوساین ایکس کل مربع انکشاف ورکوي ساین مربع ایکس جمع کوساین مربع ایکس، یعنی لومړی حد مربع جمع دوم حد مربع جمع دوه چنده لومړی او دوهم، دوه ساین ایکس
ضرب کوساین ایکس. بیا منفي 1 په آخر کې لري. په مخرج کې لومړی حد مربع ساین مربع ایکس، دوهم حد مربع کوساین مربع ایکس، منفي 2 چنده لومړی او دوهم 2 ساین ایکس ضرب کوساین ایکس او منفي 1. ساین مربع جمع کوساین مربع دا راځي مثبت 1 چې د دغه منفي 1 سره 0، نو په صورت کې یوازې پاته سو 2 ساین ایکس ضرب کوساین ایکس. په مخرج کې په عین شکل ساین مربع جمع کوساین مربع راځي مثبت 1 چې د دغه منفي 1 سره 0، نو پاته سو منفي 2 ساین ایکس ضرب کوساین ایکس. ساین و ساین اختصاروي، کوساین و کوساین 2 و 2 په آخر کې جواب څو پاته سو؟ منفي 1. او یوه بله افاده هم پاته ده، یوه بله افاده چې پاته ده هغه دی ساین ایکس ضرب کوساین ایکس په مخرج کې تانجانت ایکس او جمع ساین ایکس پر کوسیکینت ایکس. دا سی جز دا رقم دی. ښه، زه لومړی برخه په خپله لیکم ساین ایکس ضرب کوساین ایکس او په مخرج کې تانجانت ایکس به ولیکم ساین ایکس پر کوساین ایکس جمع ساین ایکس هم په خپله په دوهم کسر کې کوسیکینت به ولیکم 1 پر ساین ایکس. کوسیکینت د ساین ضربي معکوس دی. ښه، دا ساین د دې ساین سره اختصاریږي او دا کوساین په صورت کې ضربیږي چې کوساین ضرب کوساین راځي کوساین مربع ایکس جمع او دا ساین هم په صورت کې ضربیږي نظر د کسر قوانینو ته، نو دا راځي ساین مربع ایکس. ساین مربع جمع کوساین مربع د مساوي زاویو موږ تاسې ویلی وو چې دا 1 کیږي. نو دا د فعالیت یو تعداد مثالونه. ښه، یوه بله موضوع چې په دې درس کې راغلی ده هغه دی د ځینو غیر مشهورو مثلثاتي مطابقتونو ثبوت کول. ګوري، لاندې مثلثاتي مطابقتونو ثبوت کوي. معنی دا ده چې دغه هم په حقیقت کې یو مثلثاتي مطابقت دی. که تاسو وایاست چې دا مطابقت خو موږ نه وویلی، ما تاسو ته ویلي وه چې مطابقتونه ډیر زیات دي، ولې موږ یو تعداد بنسټیز وایو. هدف مو د بنسټیز څخه دا دی چې هغه مطابقت په هر ځای استعمال لري او دغه مطابقتونو حفظول په مثلثاتو کې ډیر ضروري دی. اما داسې مساوات چې په ټولو قیمتو صدقو کې چې موږ ورته مطابقت وایو، داسې مساوات ډیر زیات دي. د هغوی څخه یو دا دی، یعنې دا هم دا اوس فعلا یو مطابقت دی. سوال دلته دی، وایي تاسې دا ثبوت کوي، یعنی تاسو دا ثبوت کوي چې دا مطابقت صحیح دی. یوه لاره د ثبوت یې دا ده چې تاسې بیتا ته هر ډول قیمت ورکوئ، که یې صدق کوئ دا یې ثبوت چې مطابقت دی. بله لاره یې دا ده یو طرف یې ساده کومه، یو طرف یې ګورم چې عینا دا بل طرف ځینې لاسته راځي که نه. ان د مساواتو په یوې خوا باندې کار کوو، ګورو چې دوهم طرف ځینې جوړولی سو که نه، که مو جوړ کوي بس دا ثبوت سو. نو زه به داسې یو کار وکړم د دې د ثبوت دپاره. یو منفي ساین مربع بیتا او یو جمع سیکینت مربع بیتا. زه به دا ساده کم او به ګورم چې دغه شی ورکوي که نه. یو جمع کوساین مربع ورکوي که نه. یو منفي ساین مربع بیتا دغه نو موږ تاسې په بنسټیزو اړیکو کې ویلي وو دا کېږي کوساین مربع بیتا او ضرب یو جمع سیکینت مربع بیتا. دا په خپل حال پرېښوئ. اوس دا کوساین مربع په دې قوس کې ضربوم په توزیع قانون، ام په یو کې ضربوم ام په دې کې. په یو کې چې ضرب کوي کوساین مربع بیتا ضرب یو کوساین مربع بیتا جمع کوساین مربع ضرب سیکینت مربع کوساین مربع بیتا ضرب سیکینت مربع بیتا مساوي کېږي. کوساین مربع او سیکینت مربع دا یو راځي ځکه د کوساین د سیکینت ضرب یو دی، دا یو او جمع چې شي پاته سو کوساین مربع کوساین مربع بیتا. تاسو وګورئ چې شي مو لاسته راوړئ، بالکل مو دا حالت لاسته راوړئ. نو دې ته وایي د مطابقت ثبوت کول. یوه طریقه قیمت گذاري، یوه طریقه یو طرف ساده کړه چې بل طرف ځینې لاسته راوړلی سي او که نه. بل مثال هم په دې برخه کې لرو. دا وګورئ، وایي تاسو دا مطابقت ثبوت کوئ. دا هم یو مطابقت دی. معنی دا ده چې تا الفا ته هر قیمت ورکړې د دې آخري جواب به 2 راځي. داسې معنا لري. د دې د ثبوت دپاره زه څه کار وکم؟ یو طرف یې ساتمه، مثال دا 2 باندې کار نه لرم،
په دې طرف باندې کار کوم چې په حقیقت کې 2 ځینې لاسته راځي او که نه، په دې باید کار وکړم. جمع ساین الفا منفي کوساین الفا کل مربع. په دې کار کوم. که چیرې 2 ورکړي، دا په دې معنی ده چې موږ مطابقت ثبوت کوي. یوه لاره بله ده قیمت ګذاري. په نامې قیمت ورکړي الفا ته 0، 1 درجه، 2 درجې، 3 درجې، مشهورې زاویې ورکړي 10 درجې، 80 درجې، 90 درجې، دا به جواب ورکوي. ښه، دې ته انکشاف ورکو. لومړی حد مربع ساین مربع الفا، دوهم حد مربع کوساین مربع الفا جمع 2 چند لومړی او دوهم 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. دا د لومړي قوس انکشاف سو. دوم ته انکشاف ورکوم. لومړی حد مربع ساین مربع الفا جمع دوهم حد مربع کوساین مربع الفا منفي 2 چند لومړی او دوهم 2 ساین الفا ضرب کوساین الفا. اوس نو ساین مربع جمع کوساین مربع یو راځي. 2 ساین الفا کوساین الفا د منفي 2 ساین الفا کوساین الفا سره خلاص. جمع دا شی بل پاته دی. ساین مربع جمع کوساین مربع دا هم یو راځي. یو جمع یوم 2. تاسو ګورئ یو طرف ما ساده کوي، دا بل طرف ځینې حاصل سو. یعنی دا مطابقت صحیح دی مطابقت او دغه ثبوت. یو بل هم لرو په دې برخه کې. وایي تاسو دا مطابقت ثبوت کوي. په دې کې بیا هم درته وایم یوه لاره قیمت ګذاري ده. قیمتونه ورکوي، مختلف ډول قیمتونه وګوري چې یو دواړه طرفه په هر ډول قیمت چې دوی ته د قابل د قبول دي، یعنی د نسبتونه پکښې تعریف دي، لاسته راځي او که نه. او بله لاره یې چې شي ده، یو طرف یې ساده کو، ګورو چې بل طرف ځینې حاصل کولی سو او که یې نه سو. ښه، زه به راسمه د دې د ثبوت دپاره به کوتانجانټ الفا پر کوسیکینټ الفا منفي 1 په دې برخې به کار وکم چې دغه برخه ځینې ترلاسه کوای سم او که نه. د دې دپاره به څه وکړو؟ د دې دپاره زه د مخرج مزدوج کوسیکینټ الفا جمع 1 د مخرج مزدوج په صورت او مخرج کې ضربوم. کوسیکینټ الفا جمع 1 وګورئ د مخرج مزدوج مې په صورت او مخرج کې ضرب کوي. دغه د مزدوج ضربول په ډیرو افادو کې هم ګټه لري ساده کوی، او دا دی په دې مطابقت کې مو استفاده وکړه. صورت د صورت سره ضربو کوتانجانټ الفا ضربي کوسیکینټ الفا جمع 1 او په مخرج کې لرو کوسیکینټ الفا منفي 1 ضرب کوسیکینټ الفا جمع 1. ښه، اوس نو کوتانجانټ ضرب کوي، دا ضرب کوي په دواړو کې، دا راځي کوتانجانټ الفا ضرب کوسیکینټ الفا جمع 1. دا د ضرب په حالت پرېږدم. او دا دواړه مزدوج قوسونه دي، دا چې سره ضرب کو چې شي به راسي کوسیکینټ مربع الفا منفي 1. کوسیکینټ مربع الفا منفي 1 چې شي کېدی نظر بنسټیزو مطابقتونو ته باید ستاسې په یاد وي چې شي کېدی کوسیکینټ مربع الفا منفي 1. که د چا نه په یاد کوسیکینټ الفا جمع 1. که د چا نه په یاد ګورئ زه دا اړیکه درته لیکم. 1 جمع کوتانجانټ مربع الفا مساوي په کوسیکینټ مربع الفا. دا یو اخوا ته انتقال کوي. کوتانجانټ مربع الفا مساوي رالی په کوسیکینټ مربع الفا منفي 1. یعنی کوتانجانټ مربع الفا د دغه شي سره مساوي دی. نو په مخرج کې ولیکمه کوتانجانټ مربع الفا. یوه دانه کوتانجانټ د یوه دانه کوتانجانټ سره اختصار کوي. په صورت کې کوسیکینټ الفا جمع 1 پاته سو او په مخرج کې کوتانجانټ الفا پاته سو. تاسو ګورئ بالکل هغه دوهمه برخه موږ تاسې لاسته راوړې. هغه برخه مو ترلاسه کړه، هغه ده چې د مساواتو شی اړخ ته ورکړی و. دا د مطابقت ثبوت سو. دا زموږ تاسې د دوهم څپرکي وروستی درس و. په راروان لیکچر کې موږ تاسې دریم څپرکی شروع کوو چې د زاویو د جمع او تفاضل نسبتونه، یعنی د A جمع B نسبتونه او د A منفي B نسبتونه، ساین A جمع B، کوساین A جمع B، تانجانټ A جمع B، په همدې شکل ساین کوساین تانجانټ A منفي B، او د دوی استعمال ځایونه چې دا ډیره زیاته یو مهمه برخه ده. بیا موږ تاسې په دې برخې باندې کار کوو په راتلونکي لیکچر کې.